کوم مکمل منټل شوی ما مالې موږ خو دلته جنکو ته ګورو سیستماتو ته ګورو سیستماتیک ما ته داسې عجیزه ښکاري خو چې اوس ته خدای پاک راته سمدستي اصلي قواره ښیي زه مالې ما د قرآن یې که په چا اعتبار وکړو خو ما چې نن په اعتبار وکړم سبا یې ګورم روجانه بیرغ یې داسې داسې خوځېږي نو هلکانو تاسو ولې داسې غلط سټریک ماته جوړوي او غلط هغه کوي موږ په هغې هغه چې دا کې څه کوئ ویډیوګانې مې ولیدلې او په دې څنګل خوبونه مې ولیدل او دا زنګونه راته جی ورور مې چې دا ما زه یې وګورم که نه چې هر څنګه مردار انسان یي که ښه شریف وایي ځان یې د شریف ورکړی ما ته یې دوستیګانې را رسېږي الله تعالی یې شرموي نو د غلط هغه خو چې دي څه به ووایو یاره بس د دو د فامیل نه ما ته زنګونه راغله وادې د ما هر څه اګنور کړله چې دې جینۍ سره لایف مه راځه او دا دی ما ورته ویل ما سپی مې وتړی سپی په همغه ځای ولاړله وادې ورېدم خو ډېرې خبرې مبرې منځ کې راللې وو چې دا دوسیګانې مې وله ولیدلې ما جانې دو زړه یې در صبر کړه او په هغې نه بعد ما په جنکو اعتبار هم هلکانو پلیز بیهیو صحیح نورملی کوي دا شیونه خدای قرآن ته وګورئ دوستانو تاسو ته خپله ښه پته ده چې زه د هرې جینۍ سره راځم خپل ګپ لګوم صحیح ده نه نباش صاحب کنه والله تاسو انټرټینمنټ لپاره راولې بس راولې غیم هم نه خانجي یاره خانجي دی خپل ځکې صحیح ده لرې که خانجي نه ما زه یو خبره وکړم هغه د موږ هغې کې وایه تور دیګ سره چې نږدې تېرېږي لازم یو داغ ماغ لګېږي پرېږده خبرې ته مې غوږ کېده ما ته مړ خر مخې ته ودروئ زه پې درته داسې ګپ ولګوم چې تاسو به چې دا دې پکې څه وویلې مهمه نه ده چې زه دې په هغې جینۍ یوازې ګپ ولګوم په داسې جینکو درته ګپ ولګوم قسم به خدای چې ما ته خو دا دی ما ته خلک وایي ته اوس شاټونه نه وې خو چې دوه خبرې وکړم په درېیمې راته به یې ویلې وله کنټرول دا خبرې مه کوه کنټرول دا خو دې هلکانو زه رانیولم که نه دا جینۍ درته داسې ګپ ولګوم چې حیران پاتې شي قرآن زه په دې شیانو نه وم خبر د هلکانو سټریک جوړ کړه سټریک یې جوړ کړه خیر ده دغه یو روغه وکړه ولې صحیح دی نو زه خو په دې ما نه پوهې کوي د هلکانو چې دا داسې معامله ده نه ما د دا غلطې ویډیوګانې خلک را لیږي صحیح ده خو زه یې ګورم نن یې زه چاته لیږم زه یې ډایرکټ ډیلیټ کوم ښه کوې ښه کوې او قسم دی رنګ یې ورک کړي پاک وایي چې تا په یو انسان یوه پرده راواچوه ته به په تا 100 پردې راواچوم همداسې ده په قرآن ما اوسه پورې د چا بې عزتي غوښتي ما د قرآن وایي صحیح ده که دلته یو سپی زه د فامیل تصویران لرم د خویندو د ترونو د هر ما د قرآن کې زما وجدان یې مني چې زه د سوشل میډیا ته راواچوم کارم هغه لرې که نه د هغې کواره داسې انسنټ غوندې وه ډېره داسې شریفه غوندې ولی الله ای نو په دې شریفتوب یې زه هم غولی یم که نه په دغه شرافت یې ډېر پیدا کړه او وروسته یې په ما پسې بیا خبرې کولې په بروډونو کې او تا باندې فیم واغسته وایي زه ستا دپاره سپیشل راغلی یم ما لایف ته جي ککه او تو سره یو څو ورځې لایف راغلی هغې نه پس بس اوس ورته هلته به ورته خلک کېناسته اوس خو ورته 50 شپېته کسان کښېني بس دا خلک پوه شي وادې ورېدې اختر پټ لیړه نه دی صحیح ده نه ولی الله چې په پیله ورته راځو زه ورته ناست وم نو خانجي ته په خپل ټایم به دې راته ویلې وې که نه لیونی خو ورپسې شو एकदम عبدالله ته شاه کوشه نه سي دا نه ګورې ولی الله د هغې دپاره دې داسې زړه کې دغه راغلي وو احساسات غیم نه دا ځای یاد وساتئ صحیح ده ولی الله به د لایف په جینکو هېڅ کلم 100% اعتبار ونه کړي که 1% یې پې وکړي وبې کړي 99% دا جینکۍ کونینې دي ما دې قسم وکړه دروغ وایم زه یې هم دا خبره کوم خو دې قسم په الله که در سره ولې ما پسې ولګېږي ما څه کړي دي زه خو ډېر شریف یم تر ننه پورې خانجي دغه جینۍ علاوه که تا چا ثابته کړله چې ما جینۍ سره داسې په شخصي کې کلاو ګپ لګولی یا بل داسې ډرامه مې ورسره کړي ټول حالت برابرې وکوي دا ما ته پته چې بل چا سره ما ته خپل هم جینکۍ ډېرې میسجې کوي صحیح ده خو زه ورسره داسې الله مقدر وکړه الله مې عزت وکړه د خپل مور او د پلار عزت وساتئ دا بې ځایه کارونه مه کوئ بله ورځ راپسې د پرامپوټ کې جینکو رامنډې والي زه ومه کاټ دا ټولو که نه هغه ورته مونږ ولي ولا غواړو که نه یعنې هغه ورته څنګه یې وایي ښې وایي هغه ورته مونږ ولي ولا سره خبرې ما ورته ویل ولي ولا د لایف کونی دی ریال کونی نه دی صحیح ده زه یې ملکیر بدلوي زه چې د لایف کې څومره کلاو غږېږم په قرآن کې اصلي زندګي کې زه بل رقم خانجي ډېر بل شان دی ما
ما هر شی دي دغه جې کېدي مخامخ خانجي ته خو مانه لږ نه ډېر مشري خانجي داسې نه مړویسي شم خارخ را باندې لګېدلی بس دا څه وایي لکه دا اوس مې مساوي روانه کړې دا زنګون ګرونه ځان ګرو را بس ګرو واده وکړه ظالمه بس دی دی سم دی ولې تاسو نه خو یې نه پټوم نو څه به تاسو ته زه ودرو دا مړویسیان ځانګرئ صحیح ده دروغجن به شم دوستانو کله ناکله داسې خوراک سړی وکړي بله شپه ته په خپل خو دې کړي ما د شپې 3:30 بجې ولامبل ما څه خپل چې ګرم کول په ما بیا خارخ لګېدلی وی معیار خو مې نه خوړلي ما مې بیګا خوړلې بس هماغه او خارق پیستا مې خوړلې پیستا داسې ګرم شي نه خورې نو دا دا ستا هارمونز چې دی هغه اکټیو شوي ټیسټوسټیرون مې دغه شوي یار ما بیا ګرم خوراک کړی واقعیت نن مې هم پیستا خوړلې د لایف نه مخکې ما رسول ولی الله لکه ما خدای شو درنی به خارخ ما چې خو پکې دي کپو کې تر خو ته کله چې زه سملم پاکستاني کپړې ځاچو ما بیا والله ما ولا ما بیا ټیک شو ما دا د سړی ځامن سړی په خاندي د دې ته زه د ورون نه کم ګمان نه کوم واده ورې داس ما ورونه دی دوه ټس پتا پسې بیا ډر مسخري جوړي نه بس تاسو ګرم کول زګا او ګرم ولکه تاسو شیشته خاندي څه خبره ده اوس نه خیر دی موسم یخ دی لکه ګرم خوراک خو به کوي لازم بیا د دې ډیره ما په ولا بل ورځ ویلې زما بلا کې راک دا شیمپو ولې لیکي کنه ما بل ورځ په لایف کې ویل مل زما په ملا کې رک چپ شوی شاید دې ټوپونه مو پون نشوي او دا د سړی ځامن دی بیا ماته وي ته ما وها ته وي موټه وخی وي ته دا وخی ته هغه وخی ټول ډرامې به درته جوړې شي اې ما دا د شي به لګانو کنه د انسان چې دا کار کوي کنه دا غي په مخ کې سیر نه صحیح ده سیر چشته وای نور یعنی مخ کې خدا نه نور پکې نه دا خدا بالکل الله دوستانو وا دی ورې د کزر سره غپ لګوما ولا دا بعضی موټکان ولا دي ته مخکې ډیر نوري او پنځي چې واقعي په طریقه دی او ما ته حاجی وته الکانو معمولی کشف ورکوې بریدي بیا کم یو دا خو څه نه وای کاش ته کاش نو ولې ولا په دې نیو ایئر کې چې وکړل ان ای قناری و تاخ پروتم پتا کې ورس کو ګناونه ته سړی سیوا کیږي په دې نیو ایئر کې چکر وي څه وای قسم دې کده وتاخ نه وتلم ولا لا خدا زورور قرآن کې د سره ور وتلم والله چې کوم ټیم فایر ورک شروع شو کسان ما خور ترا مننه دا باندې کې راز ماته جی غمه وکاو وی هغه مخکې راغلی ولی ها اجي پایزان څنګه لا نو تا ورته ویل چې ولې غیبه راغلو پایزان بیمار دی هغه بیمار ول بیا هسپتال ولې زوی مړې بي پازیټیو وینه مې ده دا اوس غواړي په 30 منټو کې سیف دوبي ارجی کې کینسل بیمار دی وینه مې کمیږي وای دا نه دا غي خبره نه ده او کوم نه دا وایټ سیل چې کمیږي کنه دا اچھا ساينس نه او دا بلډ کینسر مسلې دا بلډ کینسر دا دروغ وایم بس نه دا ګډ مخ داسې لګ شان زړ دی کنه دا هغه نه دی ولی د انسان په جسم کې یو ریډ سیل دی یو وایټ سیل دی ها نو یو سپینه وینه دا یو دا خوري دا پکې نه لري دته پښتو کې وایو ګوره وینه یو سره یو طرف ته ګیدړ دی یو طرف ته زمری دی یو سړی چاله د ګیدړ لقب ورکړي خپکیږي کنه کپکیږي که زمری ورته وي څونه خوشحاله کیږي همداسې ده دا لکان مال د کونی لقب وسرا کوي هغه له کونی د ماته د ما قانون لیکي دا د سړی ځامن دی وس کم یو دا کوکو او کنه دا کوکو دا یو الګ دی ښه په پاکستان کې اصلي هغه الګ چې دی
زه په ثبوت باندې پیژنم هغه چې غلط کار کوي دا راپاڅېږي ما ته قانون لیکي دا اوس دا خپله لکان د خپلې لمنې نه وراخلم زه دا تا دا ویښته لګولي وو که نه د هغه په شان دی هغه سټایل یې کړی واغښته خو ما د سره قسم دی که زه بیا وم لګوم قسم مې وخوړو بیا خو نه لګې خو دا ډېر کوکوګان چې دي که نه علي رام ہوگا نا یا کوکو جاران رام ہوگا نا یو سړی هلکه دا مړي چې دي چې دې لکانو په ما کوم ریشخند و قسم په خدای زمونږ کلي کې خره وه ما دې خدای وایي که ما په دونه ریشخند په خره والی وا دې څوک په کڼۍ رالیږي څوک سپېږمۍ رالیږي څوک کوکو لیکي څوک یو څه وایي څوک بل څه والکانو لیونی به مې کوي په قرآن چې لیونی به مې کوي والکه تاسو ما څه بد رسولي که نه ملي کوي هلکانو د کوکو هلته ګوره چې په لایب کې ورته وایي چې دا د غېړ موږی مه رالیږه د سټرته غېړ به در ولیږي دې سپېږمۍ ته مې وګوره 2.5 متره راوږده شوه دا د کولنګ لاس ته یې مو ترې جوړ کړو څه شی ته چې غواړئ تاسو مانه والکه مې رالیږئ دا پښتون دی او نورزی په مختلف خانجي په دې ګیپ پسې خبرې کړي دي د شین رپورټ یې راپسې رالیږلی ما پسې کول ډایرکټ رالیږي دا پرون نه تا ښځې زنګ والی که ته نه راځې چې ستا سیټ موږ بل چاته ورکړو نو ما ورته زه په پیاده در روان شم کار دی یولس ورځې ویلې چې نه تو ګوره نورزی سره پاسپورټ سره نو هغه یې لېږلی په خپل تور باندې هغه ما ته لینک را لېږلی په دې کې خپل اسناد دې جمع که اسناد چې ته دې خپل اسناد جمع کړې چې موږ سره رسیب شي چې دلته تا راغواړو موږ تا ته ټکټ در لېږو هو ما ته ورته خپل اسناد دې کې واته دې لینک کې وایي د دې ټول ټیکټاکران راغواړو وایي تا موږ راغواړو ته په دې چې دی په فرانس کې اول نمبر راغلی تا ته چې کوم میډال کم کپ میلاویږي هغه به دلته خو چې تا ته دا کپ که بیا ته نه شي کولی بیا کم کپ چې تا ته میلاو شو موږ یې کولی پوس راولېږو خو که تا ته موجوده همغه کپ به ورکوي او چې شی میډال پردي ومنډې دغه کپ دی څه کوم ورته څه دغلته زه درځم ایجې ورور مې چې هلته سړی لاړ شو دعوت دی کې د غټ بیل سور کوي نه دی کپ بیلونه غوښتلی لکه دا فلمي سټار نه لکه په ریډ کارپټ باندې چې ویډیو خانجي په دوبۍ کې وشوه کریم اول نمبر رالی ورلی او سټرایک ته یې وغوښتلو وادي ورېد دا نور همسې ناستو کپ یې واغېستو دغسې خبره ریډ کارپټ دا ډېر لوی پرزنټیشن وي که نه که نه هغه نه والله بس تا خو ویل افغانستان کې مې چاته ویلي دا څنګه سولو زه به غلی شم جورور مې چاته مې پیسې هم ورکړي وادي ورېد اوس نه پورې ورک پاسپورټ سره ورک السلام علیکم وعلیکم السلام کینګرو هنټر څنګه جوړې تکړه یې الله پاک شکر دې ژوند زندگی په خیر ده الحمدلله الحمدلله ولی الله ورور مې پاغه دغه باندې خپکیږي پاغه الیفنٹ هغه دغه صحیح پای باندې ولې خپکیږي هغه دې وای چرته دا وای دا خنزیر دی دا خنزیر نه دی دا هاتی دی ځان دې مخه پکوا ستا خبره غوږ کېده ستا په دې ټول اتي کې چې څونه زور دی څونه ښکري دي دا سپېږمه دې ولا څونه بدي شي دلته زما دې سپېږمې ته ته وګوره څه شی کېدو